برېټانیا به هم افغانستان کې خپل ماموریت ډیر ژر پای ته ورسوي. برېټانوي رسنیو خبر ورکړی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به وروستی برېټانوي سرتیری هم له افغانستانه ووځي او د ناټو دغه غړی هیواد به په رسمي توګه په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. برېټانیا دا مهال په افغانستان کې 700 عسکر لري او تر ډیره د کابل حکومت د عسکرو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کاوه. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ جرمني او چک جمهوریت هم افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو په ایستلو سره په دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. باید وویل شي چې برېټانوي سرتیري په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته راغلي و او د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 450 سرتیري له طالبانو سره په جګړو او بمي چاودنو کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.